چې رسولی نشي هیڅ خبره تا ته سړی چې رسولی نشي هیڅ خبره تا ته سړی مجبوره کېږي چې خپل زړه تش کړي هوا ته سړی او همدا خپل پلونه د دښمن تر دروازې راولي همدا خپل پلونه د دښمن تر دروازې راولي بیا باوري ده پرېښوده یې نشي شاته سړی او چې د له مخه د یرغل زلفې ورټولې نه کړې چې د له مخه د یرغل زلفې ورټولې نه کړې بیا دې نو نه کړې تمه ستا د مخه رڼا ته سړی او چې د عزت شمله ترې ولوېږي بیا سر سر نه دی چې د عزت شمله ترې ولوېږي بیا سر سر نه دی سر خو باید ورکړي د خپل عزت بلا ته سړی او چاته چې ما د زړګي وینه ورکړه پرې ایښودم چاته چې ما د زړګي وینه ورکړه پرې ایښودم اوس نو دنیا کې لاس د مینې ورکړي چاته سړی او امي سړی خو به سړی په یو رقم راضي کړي امي سړی خو به سړی په یو رقم راضي کړي حیران یم څه به وایي اوس ایاس ملا ته سړی د غزل او مزل پاڼې همداشان د یوټیوب چینل درنو لیدونکو په سلام او مینه مو هرکلی هیله د ښه بیه او د صحت په کالیو کې به نغښتي یاست قدرمنو نن را سره خپرونه کې ذاکر مسجون صاحب دی خورا زبردسته شاعري کوي تاسو خپرونه د پای شیبو پورې را سره وګورئ مسجون صاحب په سلام او هرکلی کوم او زموږ په دې ادبي خپرونه کې درته ډېر زیات ښه راغلاست وایم مننه له تاسو او ستاسو له همدې خپرونې نه چې موږ او تاسو چې موږ ته مو وخت راکړئ زیات خوشحاله یم ډېره مننه مسجون صاحب راځه د خپرونې په سر کې به یو غزل درنه واورو بیا که کوم پوښتنه پاته ورته راګرځي چې د یو څه وخت تر مخه دا د هرات غمیزه حال موږ او تاسو ته معلوم و نو په دغه باب یو څو کرښې لرمه وایي په غم باندې لړلې اوازه و په هرات کې خالق رحم وکړې زلزله و په هرات کې په غم باندې لړلې اوازه و په هرات کې خالق رحم وکړې زلزله و په هرات کې او نختر نختر کورونه کلی وران مساجد وران شول نختر کورونه کلی وران مساجد وران شول تر خاورو د قرآن لاندې صفحه و په هرات کې او تصویر د یو ماشوم ته چې مې وکتل ملګرو تصویر د یو ماشوم ته چې مې وکتل ملګرو معصومه خوله یې وینو باندې سره و په هرات کې خپور کړی خبریال و یو راپور د یوه کوره خپور کړی یو راپور د یوه کوره د 14 وګړو جنازه و په هرات کې او نو څنګه به مو زړه له دردو ډک نه وي خالقه نو څنګه به مو زړه له دردو ډک نه وي خالقه دوهم ځل انقلاب سخته صحنه و په هرات کې او دا څومره مؤمنان مو شهیدان شول زلزلې کې دا څومره مؤمنان مو شهیدان شول زلزلې کې جلا قبرونه نه وه مقبره و په هرات کې او قربان دي شم وطنه چا نظر کړلې چې وران شوې قربان دي شم وطنه چا نظر کړلې چې وران شوې په غېږه د غازي وطن لمبه و په هرات کې او مسجونه په تعبیر کې د مسجون د تاکید راغلی مسجونه په تعبیر کې د مسجون د تاکید راغلی لواک ادراک وتلې ننداره و په هرات کې په غم باندې لړلې اوازه و په هرات کې خالق رحم وکړي زلزله و په هرات کې مسجون صاحب ولې مشاعرې په مخ خپرونه کې څه دا چې اصلا دغه ولس خو بعضو ته په فزیکي ډول مثلا بعضو ته په فکري ډول او همدارنګه هر چا پر هر چا باندې دا لازمه ده چې په یو نوع سره ودې ولس مثلا د ولس لپاره او همداراز د دې وطن لپاره په یو نوع سره خدمت وسی نو دغه هم یو نوع خدمت دی چې د ولس او د وطن لپاره مثلا د شاعري او د لیکوالۍ له ډګره څخه ډېره مننه نو مسجون صاحب څومره وخت کېږي چې د شعر شاعري ډګر ته راغلي یاست تقریبا 4-5 کاله به مو کېږي چې د شاعري و ډګر ته مو لاس نیولی دی او همداراز تر دا اوسه پورې 4-5 کاله ډېر وخت کېږي نو څومره غزلونه نظمونه شعرونه به مو لیکلي تعداد درته معلوم دی داسې خبره ده چې تعداد د دومره کلو خو نه دی راته معلوم او شاید څه زیات شعرونه مو لیکلي وي ډېره مننه
راځه نو غزلونه مسلسل درنه وای ښه په زړه پورې ده جمله د هلمند تاریخ لیکلې د جذبه د هلمند ښه په زړه پورې ده جمله د هلمند تاریخ لیکلې ده جذبه د هلمند او پر محبت او پر ستاینې قائل شاهد شي پر محبت او پر ستاینې قائل شاهد شي چا چې لیدلې وي سینه د هلمند او له هغه وخته دغه لاندې خوا همیش غوړوي ټکور صاحب وایي له هغه وخته دغه لاندې خوا همیش غوړوي چا چې خوړلې وي ډیکه د هلمند دا بیت بیا وای له هغه وخته دغه لاندې خوا همیش غوړوي چا چې خوړلې وي ډیکه د هلمند او پکې رانغښتی دی عجیبه جنتي کیفیت پکې رانغښتی دی عجیبه جنتي کیفیت در یادوم د سیند څپه د هلمند او له خوشحالۍ به یې خندا یو سلو شل پوره کړي له خوشحالۍ به یې خندا یو سلو شل پوره کړي چا چې وي کړې منظره د هلمند او ذاکر مسجون ته د نوم خوند ورکوي زه اردیشمه ذاکر مسجون ته د نوم خوند ورکوي زه اردیشمه زړه کې لري مینه خوږه د هلمند وای بیا ستر فتوحات دی غزا ده الحمدلله او بیا د ازادۍ په لور اقصا ده الحمدلله بیا ستر فتوحات دی غزا ده الحمدلله بیا د ازادۍ په لور اقصا ده الحمدلله او نور به معصومې اوښکې پاکې کړي نور به معصومې اوښکې پاکې کړي د رب نصرتونه او بریا ده الحمدلله او اوس پر سر المر د امن څرک ښکاري اوس پر سر المر د امن څرک ښکاري خو ځواک د تکبیرونو پرې رڼا ده الحمدلله او کړی دی تکل د فلسطین ظلمو کړی دی تکل د فلسطین ظلمو اوس پر اسرائیلو کې ژړا ده الحمدلله او رب د اقصا د تقدس بروي ربا د اقصا د تقدس پرې تا ته د معصوم زړو ندا ده الحمدلله او غږ د ازادۍ چې د اقصا واورو غږ د ازادۍ چې د اقصا واورو دا هیله د خوار مسجون مولا ده بیا ستر فتوحات دی غزا ده الحمدلله بیا د ازادۍ په لور اقصا ده الحمدلله وای تاریخ نه وپوښته چې چا ماته کړه د وخت یاغي نړۍ مولا ماته کړه تاریخ نه وپوښته چې چا ماته کړه د وخت یاغي نړۍ مولا ماته کړه مونږ په کږو وږو بګړیو باندې مونږ په کږو وږو بګړیو باندې هغه شین سترګې امریکا ماته کړه او څومره و دروند د ابابیل د مرغو څومره و دروند د ابابیل د مرغو د فرعونیت خدایي موسی ماته کړه او د خدای د لارې د جهاد نتیجه د خدای د لارې د جهاد نتیجه مظلوم ملت غربي بلا ماته کړه او جبرائیلي ګزار یې ښکلی و ډېر جبرائیلي ګزار یې ښکلی و ډېر ژړې بوشکې خو د غرب ملا ماته کړه او ذاکر مسجون ستا به یاد وي که نه د ګران مرحوم عمر وینا ماته کړه وای زړګی چې مات شي انتظار سړی په ملا ماتوي چې د رقیب پر څنګ شي یار سړی په ملا ماتوي زړګی چې مات شي انتظار سړی په ملا ماتوي چې د رقیب پر څنګ شي یار سړی په ملا ماتوي او د مینې درد غم خو همیش وي هیڅ پروا نه کوي د مینې درد غم خو همیش وي هیڅ پروا نه کوي له دواړو جوړ چې شي خمار سړی په ملا ماتوي او د مینې کار دی عجیبه سړی پرې نه پوهیږي د مینې کار دی عجیبه سړی پرې نه پوهیږي په خدای د مینې هر یو کار سړی په ملا ماتوي او چې درته ووایي زه ځم په نڅه مخ واړوي ټکور صاحب وایي چې درته ووایي زه ځم په نڅه مخ واړوي داسې الفاظ قرار سړی په ملا ماتوي او مینه سکروټه د اور بهار سینه کې لري مینه سکروټه د اور بهار سینه کې لري له خوند د ډک د زړه پرهار سړی په ملا ماتوي وایي مینه سکروټه د اور بهار سینه کې لري له خوند د ډک د زړه پرهار سړی په ملا ماتوي
او ذاکر مسجون یو چاته داسې درد کې وویلو ذاکر مسجون یو چاته داسې درد کې وویلو ژړ مازدیګر د یار یادګار سړی په ملا ماتوي د زړه خالي کولو یوه لاره ماته پرېږده تصویر ځان سره ته یو څه هنداره ماته پرېږده او په خپله لپټه دې لږ زما وشکې کړه پاکې په خپله لپټه دې لږ زما وشکې کړه پاکې همدغه خاطره دې له انکاره ماته پرېږده او ځواني مې کړه برباده خو یوه خبره واوره ځواني مې کړه برباده خو یوه خبره واوره د چا د راتلو هیله انتظاره ماته پرېږده او په ویش د قسمتونو کې له ما پوښتنه مه کړه په ویش د قسمتونو کې له ما پوښتنه مه کړه نصیب کې مې لیکلې برخه خواره ماته پرېږده او مستي د ماښامونو په دعا کې کړه څرګنده مستي د ماښامونو په دعاو کې کړه څرګنده د درد د کمېدو نشه خماره ماته پرېږده او کوم پرې تنهایي کې ترنم د تروژمیو کوم پرې تنهایي کې ترنم د تروژمیو غزل د سباونه تر سهاره ماته پرېږده نظیر صاحب دا چې د خپرونې وخت هم پر خلاصېدو دی نو یو وروستۍ غزل اورو بیا به مخه ښه کړو وایي مینه کوي خو هسې ما ځوروي په خدای چې سم مې یادوي خو هسې ما ځوروي مینه کوي خو هسې ما ځوروي په خدای چې سم مې یادوي خو هسې ما ځوروي او مخامخ نه وایي چې ګرانې په ما مخامخ نه وایي چې ګرانې په ما پټ مې تصویر لا ښکلوي خو هسې ما ځوروي او نورو ته خوند نه ورکوي خو ما ته خوند راکوي نورو ته خوند نه ورکوي خو ما ته خوند راکوي دا غټه ډېره عاشقي خو هسې ما ځوروي او ذاکر مسجون چې کله مړ شي زړه یې ښه وګورئ په زړه به سل داغه لري خو هسې ما ځوروي مننه ډېر خوندور د ډېرو زورورو زړه نه رېږدي وارخطاوي د ډېرو زورورو زړونو نه رېږدي وارخطاوي چې زور د ایمان نه وي نو زندان څه ټوکې نه دي او د ستورو گزارونه په پسې تمامه شپه وي د ستورو گزارونه په پسې تمامه شپه وي ډېر ژر له منځه نه ځي شیطانان څه ټوکې نه دي مسجون صاحب ډېره مننه دا چې د خپرونې وخت ګورو نو نوره خپرونې وخت خلاصېږي نو ډېره مننه چې موږ وخت راکړ ستاسو څخه هم مننه چې ډېره مننه د غزل مزل پاڼې همداشان د یوټیوب چینل درنو لیدونکو دا له مسجون صاحب سره یو کوچنی شانتي پنده ته بیا چې موږ ته بل شعر په همدې ځای اجازه راکړئ دلیاله پاڼه